تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د شپږم ټولګي پورته ښځینه زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یې غونډې کړې دي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان د بیچوله ته وویل چې تر شپږم ټولګي پورته ښځینه زده کوونکو پر وخت د ښوونځیو د خلاصون لپاره پرله پسې غونډې شوي دي چې ډېر ژر به ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. په ټول افغانستان کې د مهال 19,000 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص دي چې 3,000 یې پکې خصوصي ښوونځي دي. د پوهنې وزارت ویاند وایي چې د ښځینه ښوونکو شمیر هم بشپړ دی چې تر اوسه یادو ښوونځیو کې 292,000 نارینه استادان شته چې 92,000 یې ښځینه ښوونکي دي او خپلې درسي چارې مخ ته وړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړه له لومړي ټولګي تر شپږم ټولګي پورې ټول 22 لکه ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي او 14 لکه ښځینه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې یې ځنډېدلې دي ډېر ژر به یې پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. که څه هم ویل کېږي چې د دې ښوونکو د میاشتنۍ تنخواګانو په برخه کې ډېره مرسته د یونیسف ادارې له لوري کېږي، خو د طالبانو د پوهنې وزارت دا تاییدوي چې د کلتوري ستونزو ترڅنګ د بودیجې نشتوالی هم د ښځینه‌و لپاره د لوړو ټولګیو د تړل کېدو یو لوی علت بلل شوی دی.